سلامونه ستړي مشي جهان نیوز ته د نن ورځې مهم خبر د اسلامي امارت او ترکمن پلاو په تورغونډۍ کې د اوسپنې پټلۍ له سټیشن له ټاپې نه لیکو د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه د ګډې پولې یوې او بلې غاړې ته لیدنه کړې او د ټاپې نه لیکې د کار عملي پیل لپاره د دواړو خو چمتووالی ارزولی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت اړوندو ادارو د افغانستان په خاوره کې د ټاپې نه لیکې غځولو لپاره خپل چمتووالی بشپړ کړي او تیار دي چې عملي کار یې پیل شي. امیر خان متقي همدارس ویلي چې د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ د سټیشن او همدارنګه د نلیکې غځولو په برخو کې د ترکمنستان د پانګونې هرکلی کوي او دغه هڅې به د دواړو هیوادونو په ټوله کې د ټولې سیمې اقتصاد وغوړوي. او دغه هڅې به د دواړو هیوادونو او په ټوله کې د ټولې سیمې اقتصاد وغوړوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې پر مهال د ټاپې نه لیکې د عملي چارو د پیل لپاره د ترکمنستان په خاوره کې د خپل هیواد ټولې تیاری اسلامي امارت ته ښودلې دي. بل پلو بیا رشید مرادوف ویلي چې هیواد بشپړه ژمنتیا لري چې ډیر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپې عملي چارو د پیل ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ او سټیشن د رغولو چارې هم پیل شي او د نورالجهاد برېښنا کوډ به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.